ملګرو یو ځل بیا دې درته مبارک وي د استرالیا نه دغه تاریخي بریا. زه والا چې رښتیا خبره یو وخت داسې شوم مالې چې دغه لوبه وګټو که نه که ورلډ کپ کېږي که نه کېږي که سیمي فاینل ته ځو که نه ځو چې دغه لوبه وګټو. او الحمدلله بس د خوشحالۍ ځای دی جامو کې نه ځایږو الله نه ډېر راضي یو د الله احسان دی چې دغه لوبه مو وګټله. لوبغاړو څومره خوشحالي کړې راځئ د دوی خوشحالي واورو او ویې ګورو. دواله ته د دغه ستره تاریخي بریا ډېر ډېر مبارکي نشته داسې الفاظ چې تاسو ته بیان کړو چې موږ څومره خوشحاله افغانان به څومره خوشحاله پرېم د که نه لږ جذبات پکې راغلی یم زنده باد اتلان ډېر ښه ډېر مبارک ټولو هیوادوالو ته دغه بریا مبارک وي. یاره ستا دغه کیچ ډېره زیاته مننه. نه اختر خو تېر شو دعاګانو کې مې انشاءالله یاد ساتئ چې راتلونکی میچ هم وګټو او سیم فاینل بیا له خیره فاینل وګټو. سلامونه مینوالو او د افغانستان ټولو ولس ته ډېره مبارکي وي. واقعا ډېر غټ میچ و او بې له کومه شکه هسې خفه یې که خوشحاله ولا نن دونه خوشحاله یم نوره کوم کیچ چې نن تا نیولی ده که نه ټول میچ ته پرې راته وکړی زبردست سو ویل ډن او ټولو ته ډېر مبارکي او تاسو هم دغه شانتې دعاګانې کوئ. کوم تاریخ سبا نه بل سبا افغانستان کې 20 تاریخ راځي اختر مبارک یې ورکړه سبا ورځ افغانستان کې د 20 ده د 20 تاریخ به ټولو یاد وي د 20 ټکونه ورکوي بس مبارک دی بیا او ان شاء الله د خیر تاسو دعاګانې هم ریممبر د نیم ګل بابو Another great team effort by the guys. All credit goes to the entire squad. دا بیچاره ګوره یو وخت کې ګراوند کې ګرځېدو دې غاړه کې ګرځېدو نو ډېر وارخطا شوی و د دې هم کور وداني. These guys come out here tonight and deliver. They play with heart, they play with passion, and they deserve to get all the credit. To Gabaz, to Abraham, once again, another 100-run partnership against one of the better bowling attack in the world. Credit to them, you know, and the way how we went out there and defend that total. Gotta say, there's not much words I can say, but I just want to say a special mention to Naveen. He was very pumped up. He wanted to bowl the first over in the game. He picked the end. He wanted. نوید خپله وی غوښتل نوین چې زه اول اورو کمه د ګیم او کور یې ودان ډېره مهمه وکټ یې واخیست and he delivered. It was a very important game, a big game, a must-win game, and 3 of our main players stood up. So congratulations to the team. They deserve all the credit. We have to rest properly and look forward to the next game. Inshallah we shall do well. سلامونه وطنوالو تاسو ټول ته د غټي بریا مبارکي وي او تاسو ټول سره میله ده چې را روان میچ کې د بنگلاديش سره چې د ټول سپورټ کوي او ټول دعاګانې کوي. مننه. دلته زمونږ ټرینر دی لی تاسو غوښتل پیژنئ دا لی کم something for Afghanistan people. It's the biggest win in Afghan cricket history. There you go. Thank you. تاسو د خوښې غواړي په یو فریم الحمدلله خوند خو ډېر زیات وکړ تاسو یو احسان وکړئ ګوره چې تاسو د پانه سېږئ قرارې کښېنئ استراحت وکړئ. ټول هیوادوالو ته د مبارکي او امید لرو چې بل لوبه سره روان ده نو هغه کې خپل دعاګانې کوم یاد وساتئ نو ان شاء الله کوشش به همدای سي بل لوبه مو ګټو او نیمه پایلوګه ته ځان وباسو. تا حضرت الله زحمت ونه باسي ګوره د 20 تاریخ دا به د تاریخونو د خیر ان شاء الله او د 20 جون او د 20 اکتوبر دا په تاریخ کې لیکل کیږي د افغانستان په تاریخ کې دا څه ډیر لیکل کیږي ان شاء الله. دې بنوم باندې او د مجسمه غونې جوړ شي د رسم بنوم باندې ان شاء الله بس ټول هیوادوالو ته مبارکي. Okay, boys. Pretty exciting. Coach, زمونږ کوچ ډېر خوشاله دی. Okay, well done. That's another great win. So well done to you guys. Just quickly, I'm going to be very, very short, as always. But let's not forget the good things we did and what we're going to need to do against Bangladesh. Okay, they're also a very good side. And obviously we played very well tonight. We bowled well, everything. We did not well. Running between wickets was key. You guys, when you guys run well between wickets, you're generally batting well, okay? All right? Running. And certainly on games like this where it's tight, on these types of wickets, you're running those extra couple of runs, overthrows, you push them, the doubles.
all right, makes a big difference at the end. Okay, so well done with that. Awesome partnership, over 100 again, set the platform. That's what we ask of you guys, and you did it really, really well. You accelerated at a good time as well. دوی کله پینیک شو تاسو دوه رنځونه تراخیستم دوی په خپلو کې سره لانجه شو هغه دوه رنځونه باندې هغوی ډېر خفه شوي هماغې خراب هلته پینیک سټارټ شو خبرې واورېده خان ګورې صرف او صرف مونږ دا میچ چې صرف مونږ فوکس کړو خپل جاب ته هر هلک خپل جاب ته فوکس کړو که هغه بالر او که بیټسمین او که فیلډر و یاره مونږ دغه جواب چې زما کومه وظیفه ده زه هغه ترسره کړم بس احمد او محمود چې هر شی کوي I don't care خو زما کوم جاب دی زه هغه ترسره کړم خو بله خبره وین غټ وین دی مونږ دپاره خو که سوچ وکړي دې ځینو ته فاینل هم ګټلی شي انشاءالله دې ځینو مونږ فاینل ګټلی شي او به ډېره غټه خوشحالي ده قسم په خدای چې هر ټیم ګوري قسم دې مونږ ډېره زیات یاره شي خو هغه بلیو مونږ کې لږ لږ پیدا کېږي بس 50% 80% 90% یاره مونږ دغه ټیمونو ته ماتې ورکولی شو فاینل ګوره دومره لرې نه دی چې دغه ټیم ته مونږ ماتې ورکولی شو چې نه هم نمبر بیټسمینان دي ورسره آلراونډران دي T20 سپیشلیست دي تر نهه پورې بیټسمینان لري له هم شمارۍ پورې خو صرف او صرف دومره ده که چېرته مونږ ذهن کې دا واچو چې راغلی دی شي ته یم او انشاءالله ځم به دې نه بغیر به نه ځم دا ټولو دا به اراده یي انشاءالله ګوره چې مونږ فوکس شو که نه هغه نړۍ کې هېڅوک هم رانه خلاص شي نبي ورته څومره په دقت ناست دی لاس ایښی دی سره د دې چې په تجربه کې په ټیم کې د ډېر وخت تېرولو نه په عمر کې په هر څه کې ډېر مشر دی مخکې دی چون کپتان دی او غوږ یې ورته ایښی ټولو دغه یووالی او اتفاق همدغه د دې لامل کېږي چې غټې بریاوې راوړي هغه په کرکټ کې او که فوټبال کې پوه شو چې فوکس یو نو صرف دومره ده چې نن شپه انجوی کړې کوچ خبره سبا راپڅئ نیکسټ ټارګېټ زموږ چې ده بنګلادیش سیلیبریشن به خلک که هغو ته پرېږدئ ویډیوګانې عکسونه هر څه خو مونږ به چې اوس ټیک راوند دی مونږ فوکس بل شی ده د خلکو شاید دا وي چې را مونږ بس ورلډ کپ نه مونږ د بر اسټرالیا ورلډ کپ نه و مونږ چې ریل ورلډ کپ نه اوچت کړی هغه د راغلی زنده‌باد زنده‌باد خو اب هلته شي چې مونږ فوکس وسو او په ګیم کې وسو او په ورلډ کپ کې وسو صحیح ده انشاءالله که نه انجوی کړئ دا نایټ او ټولو ته ښه شپه سبا څوک پریکټس ته ځي کوچ ته ډیلیوې آپشنل دی ښه ملګرو ویډیو خو مو ولیدله الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی او یوازینی شی چې افغانستان تر بریا ورسوي هغه دا دی چې دوی ټیم افرټ کوي او ټول سره یو دي د دوی اتفاق اتحاد د دوی جذبه د دوی خپلو کې مینه محبت یعنې ځاني پکې نشته دی ټول د کپتان خبره د کوچ خبره او احترام او خبره منل نو ظاهرا خو همداسې ښکاري که نه نو الحمدلله تمه ده چې بنګلادیش مات کړو او هلته انډیا استرالیا ماته کړي نن د خیره سره 7 بجې فکر کومه لوبه ده د انډیا او استرالیا موږ به بس نن مجبور یو هندوانو ته دواګانې کوو نو موږ د بریا په هیله د سیمي فاینل په هیله بیا د فاینل په هیله نو الله هم دې مل شي دواګانې کوئ